باندې خبرو نن چې موږ په کوم تاریخي کلي شاه منصور کې د مشاعرې د محفل سجاد او د هغه ملګرو را جوړ کړی دی نو شاه منصور په صوابۍ کې دی ډومبۍ به یو څو خبرې په صوابۍ باندې وکړو چې په صوابۍ کې 500 کلي دي او خواوشا 15 لکه آبادي ده د صوابۍ او د صوابۍ د نوم په حواله باندې ډېرې ګڼې خبرې کېږي خو یو خبره دا هم ځینې ملګري کوي چې دا په حقیقت کې د سنسکرت ژبې ټکی دی چې سو ابی ده او سو چې څنګه په سورج کې رڼا ته وایي سو په سنسکرت ژبه کې رڼا ته وایي او ابی چې کوم دی نو اوبو ته وایي چونکه دی د اباسین اوبه دي چاپېره رڼې نو د دې وجې نه دا هغه زمانه کې په سنسکرت ژبه کې به دی ته سو ابی وي او ورو دا بیا صوابۍ شوه په صوابۍ کې موږ سره 3 قسمه تاریخ دی بلکې 4 قسمه نو په لنډو ټکو به موږ دا ووایو چې ډومبۍ تاریخ چې کوم دی نو هغه دی دلته د سکندر چې سکندر اعظم دلته راغلی دی د سکندر اعظم نښې نښانې هم موږ سره په هند کې او چاپېره په مختلفو کلو کې شته دی لکه جلبۍ او جلسۍ چې دی نو هیروډوټس په خپل کتاب کې دا د دې نومونو په حواله ویلي دي چې دا جلو او جسو د یونان ډېر لوی پوهانو او په هند کلي کې د سکندر اوس حکومت هم په هند کلي کې د سکندر په حواله باندې الکسندر میموریل ټاور هم جوړ کړی دی دویم تاریخ موږ سره د اشوکا دی ګریټ دی کوم چې د چا د ګدی ځای چې د لاهور کلی وړوکې لاهور چې ورته موږ په حقیقت کې دا لوی لاهور او دا هغه زمانه کې به دې ته سلاتوره وي او د صوابۍ کې دا ځای چې کوم دی په دې کې یو پوهانو د سنسکرت ژبې چې د هغه نوم پنیني او پنې ونډ د هغه په نوم باندې موجود دی اوس هم زموږ په میره کې نو دا پنیني چې ونه دی وایي د سنسکرت ژبې ماهر و او دی به په بګۍ کې کینو او ټکسلا ته به بوته ایز ویزټینګ پروفیسر د خلکو د سنسکرت ژبه خوله د دې نه علاوه په لاهور کې بودو وانډ هم شته چې د ګوتم بدھ په نوم باندې ځکه چې اشوکا چې ونه دا د ګوتم بدھ نه 400 کاله وروسته تېر شوی بل موږ سره چې زر خبره کوو نو بل موږ سره د هندوشاهي تاریخ ته چې کله چې هند کلی د راجا جیپال د ګدی ځای نو په دې هند کلي سره 15 میله چاپېره دا کلي چې نو دا هم د هغې سو تاریخ دا وایي نو په شاه منصور کې لکه په شاه منصور کې بوټکه ده نو زما هسې اندازه دا ده چې دا بوټکده وه خو وروسته بیا بوټکه شوې ده په دغه کې کاپرکوټ ډېری ده په زیده کې نو کاپرکوټ په خپله ښایي چې لکه د کاپر کله دغه شان د مختلفو کلو کې هند سره چې چاپېره کم کلي دي په دې کې موږ ته د هندوشاهي بیا چې د هندوشاهي نه پس موږ ته دلته کې د محمود غزنه یا د محمود غزنوي راتلو سره چې هغه جیپال لکه ماتې ورکړې د هغه نښې هم شته لکه دا هم ویلی شي چې د چپای سره چې بنده چپای ته ځي زموږ ونډ ته نو دغلته کې چې دا کوم دغه خښ دی ملاز بابا نو ځینې خلک وایي چې کله محمود غزنوي په دې لار باندې تېرېده نو دغه ځای کې جګړه کړې ده او ایاز چې دی نو دغلته زخمي شوی دی نو دا ملا ایاز دی خو موږ ته ملاز بابا وکنه او دا د هغه سله دی تاسو په خیال کړئ چې بنده زیدي ته ځي دغلته کې یو بابا دی د دې نه علاوه دا خو جو جرنل تاریخ دی اوس چې موږ راشو کله دا چې مندړ یوسفزو کې مندړ په صوابۍ کې کله آباد شوي دي نو دا تاریخ موږ سره د 500 کالو دی دا موږ داسې چل شوی و چې د ملک شاه منصور او د ملک احمد په مشرۍ کې د خلق بیګ زمانه وه د بابر تره په هغه په زمانه کې موږ راغلي یو دلته نو موږ یول پړاو د خیالي په غاړه کړو د هغه کې 400 کې د لزاکو موږ له ځای راکړو بیا د هغې نه پس چې دی نو موږ رالو دلته ملکان ته هغه بیا ملک احمد یو سټریټجي جوړه کړه یو حکمت عملي جوړ کړه موږ دلته آباد شو بیا د هغې نه پس سوات ته لاړو یوسفزو سوات قبضه کړ بیا دا مندړ چې کوم کاسټ کسب کاست نو موږ دلته په صوابۍ کې د مندړ 4 زامن په صوابۍ کې آباد کړو در 500 کالو خبره ده تقریبا خواوشا نو په دې کې دا کوم کلي چې کوم د اسلامي نومونه دي یا د پښتو نومونه دي لکه کالو خان شو د هغه په نوم کلی شو بل دا زموږ بیا دغه دور دکه شان زموږ کلی شاه منصور چې دی نو دا هم چې دی نو دغه په دغه باندې زموږ هم دکه هیرو د چا په مشرۍ کې چې موږ د کندهار نه
د ولغ بیگ په زمانه کې راغلی ملک احمد او ملک شاه منصور. نو د ملک شاه منصور د ترز یو د ملک احمد د ترز یو د ملک شاه منصور کشر دی. لکه ملک احمد تقریبا داسې د شلو 21 کالو او دی داسې د 1415 یا 14 کالو د دوی په مشرۍ کې مونږ راغلي. د ولغ بیگ زمانه و دا د بابر د تر حکومت ولته او دا د یوسف زو ولا غستو دا حکومت ورستو بیا هغه چې دا د لکه بابر دلته په 1526 کې راغلی دی 1526 کې او د دې نه مخکې د 12 کاله مخکې د ولغ بیگ زمانه و. نو دغه زمانه کې دا یو ډېره دردناکه تاریخي کیسه هم ده چې څه وخت ولغ بیگ له دې حکومت واغسته او زمونږ مشر ملک سلیمان شاه د دې ملک شاه منصور تر و د ملک احمد پلار هغه ورسره شو او دغه مغول وړوکی هغه لوی کړو خپل لاسو کې لوی کړو. بیا ول حکومت واغسته بیا چې هغه کله مضبوط شو نو بیا هغه زمونږ یوسفزي چا ورته ووایي چې یاره مغول راغلل ورو ورسره آباد شو. نو یې ورته وایي چې دا یوسفزي دلته نه وشړه. نو بیا هغه زمونږ مشران ووجل کندهار کې هغې ته ګنج شهیدان وایي او زمونږ دا لوټه پیټه قبیله چې وه نو دا د دواړو هلکانو دی ورته هغه ته مینت وکړه چې ما ووجه خو زما دا نسل دی نه دا کېږي ختمېږي نو دی پرېږده. نو دا ملک احمد او ملک شاه منصور په مشرۍ کې بیا مونږ راغلي. بیا ملک احمد ډېر هوښیار سړی او ډېر ښه جرنیل و ډېر نر سړی و ډېر پوه و او ملک شاه منصور چې نو دی ډېر ګزارې والا او ډېر صبر والا سړی. بیا دلته چې دی ملک شاه منصور دا و چې بابر کله دا بیا ووایي چې یوسف زو چا بابر ته ووایي چې دا یوسفزي په خپل زوم ډېر مېږي. نو بیا ملک شاه منصور لا فرشته راولېږل. نو د ملک شاه منصور یو وړه وه بي بي مبارک چې هغه بیا هغه وغوښته بیا ول ټول یوسف زو ملکانانو په شریکه باندې داج وکړ او هغه بیا بابر ته واده کړه. دغه شان د ملک شاه منصور دغه ته ووایي یوسف زو ته چې موږ سره دوره وسله نشته چې د بابر سره جنګ وکړو. نو چې هغه موږ سره رشته کوي نو زه دا قرباني ورکوم زه ورسره رشته کوم. نو هغه ورسره رشته وکړه هغه به وایي هغې له ډېر عزت هم وکړو هغې ته به پښتانه وي او هغه به چې راله نو ودرېده به ورته په مغولو رانیانو چې دی نو هغې له بیا وایي داسې زهر ورکړل چې د هغې بچهداني ختمه کړه چې د دوی د نسل پښتنو نسل سیوا نه شي. نو دغه ملک شاه منصور چې دی نو چونکې موږ هم دلته کې مندړ یو په صوابۍ کې او د مندړو موږ لکه موږ زموږ چې د تپو په لیاس سره څنګه ویشلي یو که نه لکه موږ دلته چې کوم دی نو رزاړ دا د یو نیکه اولاد دی عمر دا د بل نیکه اولاد دی او ابا دا د بل نیکه اولاد دی او عثمان. نو په دې کې موږ د ابا اولاد یو. د ابا کې بیا د ابا بچی چې دي نو هغه په زیده کې په پنجپیر کې په شاه منصور کې په کونډه کې شیخ عبار دی کې موږ یو. نو بیا دغه ابا په زامنو کې یو نصرت دی او یو دولت دی. نو د نصرت زامن چې دي د نصرت بابا نو هغه نصرت خیل چې دا زیدې او پنجپیر والا دي او موږ چې یو د کونډې او د شاه منصور او د شیخ دا موږ چې یو نو دا موږ دولت خیل یو. نو د یو